السلام علیکم ملګرو دا ویډیو را سره ضرور وګورئ زمونږ یو خوږ ملګري چې دی نو هغه انګیجمنټ وکړو هغه چې دی نو موږ نیوه کړل او د هغه په باره کې سره چې دی نو لږ ډیټیل شریک کوم ویډیو را سره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ دا چې سیټ تاسو ته ښکاري دا زمونږ یو خوږ ملګری دی او زمونږ د سره چې دی نو ډېره ښکلې زندګي تېره کړې ده د هغه چې دی نو انګیجمنټ وشو د هغه چې دی نو کوچدن وشوله او ډېره په ښکلې طریقه باندې وشوله د هغه زندګي چې دی نو الله پاک بدل کړه یو نوې زندګي چې دی نو شروع کېږي هغه الله پاک چې دی نو کامیاب کو بحیا جنۍ سره چې دی نو نکاح وشوله بالکل چې دی نو الله پاک د مخکې کامیاب کړي زموږ د طرف چې دی نو هغه ته کنګریچولیشن دی هغه ته چې دی نو ډېر زیات مبارکباد وایو او چې څومره هم کسان دي پکار چې هغه نکاحګانې وکړي هغه په زندګي کې چې دی نو سټرګل وکړي او مخکې چې دی نو لاړ شي اسیم اقبال چې دی نو یو ډېر زبردست انسان سره خپله زندګي چې دی نو ډېره زیاته ښه تېره کړله زما چې دی نو په خپله ډېر زیات ریسپیکټ کړی دی ما ته چې دی نو همیشه اډوایس کړلی دي ما چې دی نو کم الفاظ استعمال کړي دي ما تیز الفاظ تلي که نه نو په هغه چې دی نو زما ډېره زیاته چې دی نو عزت کړی دی نن چې دی نو الله رب العزت چې دی نو د هغه زندګي بدل کړه او بحیا جنۍ سره چې دی نو د هغه نکاح وشوله نو موږ د خپل ملګرو د طرفه چې دی نو هغه ته مبارکباد ورته وایو چې هغه چې دی نو یو نوې زندګۍ ته روان دی او نوی ژوند چې دی نو هغه به شروع کړي نو چې څومره کسان ویډیو هم وګورئ الله رب العزت ورله ډېر زیات عزت ورکړي او الله پاک دې چې دی نو په زندګۍ کې مخکې خوشحالۍ ورکړي او چې څومره هم کسان دي نوجوانان دي پکار چې تاسو انګیجمنټ وکړئ کوچدنې وکړئ پیغمبر علیه السلام وایي که نه چې کله یو انسان چې دی نو کوچدن وکړي الله پاک له مخه په خپله روان وي زموږ په پښتنو کې څه دي وایي چې کله ته په خپلو خپو نه یې ولاړ نو د هغه پورې کوچدن مه کوه بل طرف ته وایي که نه وایي که ته دولت غواړې که ته چې دی نو ستا ته وایي چې ما ته دولت راشي نو ته چې دی نو لاول کوچدن وکړه ته په زندګۍ کې چې دی نو الله پاک ته کامیاب کړي تا به دولت هر څه درکړي نو نن چې دی نو زموږ د طرفې اسیم اقبال ته چې دی نو کنګریچولیشن وایو هغه چې دی نو مبارکباد ورته وایو هغه چې دی نو کوچدن وشو ماشاءالله په ډېره ښه طریقه باندې یو ډېر زبردست انسان دی الله پاک دې مخکې په زندګۍ کې کامیاب کړي او مخکې دې الله پاک خوشحالۍ ورکړي او زه هم د الله پاک نه غواړم که نه چې زما سره چې کم زندګي تېره کړې ده ډېره په ښه طریقه باندې تېره کړې ده زما سره چې دی نو زما یې ډېر غټ عزت کړی دی او زما بالکل چې دی نو ما ته ډېر زیات نږدې دی او زه پرې د هغه نه ډېر زیات خوشحاله یم چې د هغه کوچدن وشوله هغه په زندګۍ کې خوشحاله وي نو موږ چې دی نو خوشحاله یو کوم انسان سره چې سړی کلوز وي که نه نو هغه چې خوشحاله وي نو سړی ته اټومیټیکلي خوشحالي راځي چې هغه د هغه نه زیات خوشحاله وي اسیم کوچدن وکړه هغه نه چې دی نو زیات زه خوشحاله یم ولې چې هغه چې دی نو زما سره ډېر وخت تېر کړی دی او اوس هم چې دی نو زما دوست دی زبردست انسان دی او ښې لهجې والا صبرناک زبردست نو زموږ د طرفه چې دی نو هغه ته کنګریچولیشن وایو هغه ته مبارکباد وایو چې څومره هم کسان دي دا ویډیو شیر کړي چې دا اسیم اقبال ته ضرور ورسي چې هغه زما دا خبرې ضرور واوري او ټولو پښتنو ته یې ورسوئ